خزینه رابعه بصری نامه یې نیمه شپه ده او خدای ته یې وویل چې یا الله که زه دا عبادت د دې وجې کوم چې جهنم نه ګینې یریږم نو یا الله ما ابدالآباد د پاره په جهنم کې واچوه که زه تا ته سجدې د دې یری لګوم چې زه دوزخ نه یریږم نو ما ټول عمر په دوزخ کې واچوه او که دا لالچ می پړه کې چې عبادت دې دپاره کوم چې ته جنت راکې نو خدای ما عمر له د جنت نه محرومه کا چې ټول عمر کې ما له جنت راکې اوس دې نه مخکې ای الله ته زما پړه پوهې چې زه عبادت نه د دوزخ د یری کوم او نه د جنت په تمه کوم زما پړه پوهې چې زه عبادت دې دپاره کوم چې ته زما شې خدای زه شپه او ورځ منډې تړلې دې دپاره وم چې ته زما شې نه دوزخ لوام او نه جنت لوام عزیزانو دغه رابعه بصری وه چې هر کله زه دې دپاره کوم چې ته زما شې نو یا الله تیری پکې مه لګوه ته زر زما شه که نه د اولیاو خاص مقامی خدای سره د قرب